السلام علیکم، ستړي مه سئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. هرکلی مو کوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ګریشک پر کمربندي پوستو د وسلوالو د بریدونو شدت کم سوی. جان کیری وایي امریکا په افغانستان کې خپل زرګونه پوځیان ساتي. او د انګلیسي ژبې له زده کړې 14 تنه زده کوونکي فارغ سوه. د خبرونو تفصیل. ګریشک پر کمربندي پوستو د وسلوالو د بریدونو شدت کم سوی. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اسماعیل خپلواک وایي اوس په دې توانېدلي چې د ګریشک له نږدې سیمو څخه د دولت وسلوال مخالفین لاسونه وکاږي او پر کمربندي پوستو د وسلوالو د بریدونو شدت کم کړي. په دې اړه بشپړ حال میوند میړنی راکوي. دا د ګریشک ولسوالۍ د مالګیر سیمه ده. په دې سیمه کې افغان ځواکونه په خورا نږدې فاصله کې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره کمربند لري. د دې سیمې ټولې پوستې کرۍ ورځ د احتمالي بریدونو انتظار باسي. وړاندې په دې سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات سوي وو. د ګریشک د بندي برق او د ادم خان په سیمو کې هم افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې کرښه لري. د ګریشک کمربندونه چې یو یې د مالګیر په ساحه کې دی چې اوس موږ تاسې د مالګیر په ساحه کې یو، یو یې د ادم خان په ساحه کې دی. دا دوه کمربنده د دښمن ډېر تحرکات مخکې دلته وه. اوس دښمن په دې کمربندو کې زور نسي کولی. زموږ پولیس شپه ورځ د دوی سره په سنګر کې دي او مقاومت ورسره کوي. او دغه ځای چې موږ تاسو ولاړ یو هره شپه دلته پولیس کتای منتظره ورته راځي چې د امنیت ملي سره مشترکه موږ کتا لرو. د مالګیر په کمربندي سیمه کې د ګریشک ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اسماعیل خپلواک سباوون ته د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وویل په پلان کې لري چې د دې ولسوالۍ په کمربندي سیمو کې پراخ عملیات ترسره کړي تر څو وکولای سي په نږدې سیمو کې پر ګریشک د وسلوالو د بریدونو شدت کم کړي. نوموړي زیاته کړه وړاندې د ګریشک په ټولو کمربندي سیمو کې وسلوالو په دوامداره ډول بریدونه کول چې دا مهال د یادو بریدونو مخه نیولې او ګریشک ته په نږدې سیمو کې امنیت ډاډمن سوی. موږ امیدوار یو موږ چې خپل هغه قوتونه چې موږ ته معلوم دي او هغه قوتونه چې آمادګي لري د دښمن باندې چې عملیات وکړي، دښمن به په هغه کې 100% ناکام وي. هغه سیمې چې زموږ تر عملیاتو تر پلان لاندې نیول سوي دي هغه به حتما پاکیږي. د دوی څخه د دښمن مقاومت نسي کولی. دا ډېر قوي عملیات دي او ډېر یو ښه منظم رهبري ده. موږ د خپلې رهبرۍ او د دې عملیاتو دغه ته ډېر خوشباوره یو چې دا به انشاءالله بریالي وي دا عملیات او کامیابه به یې 100%. د یادونې وړ ده چې د هلمند په یو شمېر مرکزي سیمو کې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي چې لا هم په سیمو کې دوام لري. جان کیری وایي امریکا په افغانستان کې خپل زرګونه پوځیان ساتي. دوی د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي. تر غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د راتلونکو کلونو په موده کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه رسنیو ته معلومات وړاندې کړل. امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنجشنبې په ماښام وکړه. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 12,000 ډېر پوځیان د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
دا ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې د نږدې 40 هیوادونو له لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوکلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وه چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ سوی نه دی او د ناټو په سرمشریزه کې چې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې د له افغان ځواکونو سره تر 2020 میلادي کال پورې د مرستې پر دوام نورې خبرې هم باید وسي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بروکسل په روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو. د انګلیسي ژبې له زده کړې 14 تنه زده کوونکي فارغ سوه. یادو زده کوونکو ته 3 کلونو په موده کې د انګلیسي ژبې زده کړه ورکول سوې ده چې په مټ به یې وکولی سي په دې ژبه روانې خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ویناوالو بیا له فارغینو وغوښتل چې د دې ژبې د مسلکي زده کړې لپاره لا هم هڅې وکړي. یادو 14 تنو زده کوونکو ته په ورته وخت کې د کمپیوټر زده کړې هم ورکول سوي دي. دغه زده کوونکي له نوي افغان د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له ښوونیز مرکز څخه فارغ شو چې شمېر یې 14 تنه دی. کلونه وړاندې د هیواد په کچه د انګلیسي ژبې د زده کړې د مینوالو شمېر زیات سوی. په زرګونو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې د انګلیسي ژبې زده کړې کړي دي. په دې برخه کې لویه ستونزه د بیا هیرولو او مسلکي نه زده کړې ده. د ښوونیزو مرکزونو ډیرښت او کیفیت ته نه پاملرنه د دې ستونزې عمده لوری بدل کیږي. د دې ژبې او ورته ژبو د زده کړې لپاره دوامداره هڅې ښې پایلې لري. د نوي افغان ښوونیز مرکز مسؤل احمد شاه افغان ویل یادو فارغ شوو زده کوونکو ته په مسلکي ډول زده کړه ورکول سوې. یوه خبره ډېره اړینه خبره ده چې زه خپل د ښوونیز مرکز د مسؤل په حیث ټولو هغو زده کوونکو ته چې نن ورځ فارغېږي ورته وړاندې کړم. هغه خبره دا ده چې پر دې د څو باندې دوی بس نه کوي چې بالا فارغه سولو او بس اسنادونه مو ترلاسه کړله بالا خپل کورو ته ځو. نه، مهمه خبره دغه ده چې باید دوی مطالعه ولري، ورځپاڼې، اخبار، انټرنیټ و دغو ته باید دوی مراجعه پیدا کړي او دوی باید تدریس وکړي تر څو نور هم پیاوړي سي. د غونډې برخوال ویناوال بیا له فارغینو غواړي چې د یاد زده کړې پر مټ چې د ټولنې او ځان لپاره له مشروع لارې هر څه کولی سي باید ترسره یې کړي چې د دې کار په کولو سره به یې ژبه مسلکي سي او هم به یې ټولنې ته په یوې برخې کې کار کړی وي. په بیا ویلو او بیا لوستلو سره فارغین زده کوونکي کولی سي چې انګلیسي ژبه په مسلکي او تخنیکي ډول زده کړي. د همدرد صاحب د وینا لپاره چې هغه وویل چې تاسې باید د خپلو سنټرونو ترمنځ څه مشکلات چې مو شته دي هغه به حل کړي په خپلو منځونو کې. موږ کوښښ کوو چې څه مشکلات شته تر دې حاله پورې انشاءالله د استادانو په هلو ځلو سره، د مشرانو استادانو په هلو ځلو سره، د مدني فعالانو په هلو ځلو سره تر ډېره حده پورې هغه څه مشکلات چې وحل کړي مو دي. دوستانو، علم کول، زده کړه کول او هغه پروسه تر سره رسول دا بیل اړخ دی او د هغه په څنګ کې عمل کول او په ښه لاره استعمالول دا بیل اړخ دی. که چیرې موږ تاسې علم وکړو، زده کړه وکړو او په هغوی باندې عمل ونه کړو، د ستوري صاحب خبره ستوري صاحب ښه ټکي ته اشاره وکړه، زموږ ستاسې هغه علم، هغه پوهه، هغه زده کړه په صفر کې ضرب ده. زموږ ته یوازې دا معنا نه لري چې دلته رالو انګلیسي ژبه مو وویلم، سرټیفیکټونه مو واخیستل، بس د خدای په امان. عزیزانو، تاسو پوهېږئ تر ډېرې اندازې پورې سواداره خلکو دا وطن ته یو ډول چیلنج دی. ډېر سواداره خلک مو ولیدل چې د وطن دپاره ډېره خطرناکه وه او ډېر نالوستي خلک مو ولیدل چې د دې وطن دپاره ډېر په خیر وه. دا معیار نه دی د وطن دوستۍ چې ته خپل د مشر احترام ونه لرې او ته خپل د استاد احترام ونه لرې. زه اوس د دې محترمو استادانو سره ناست وم، اکثرو د خپلو فارغینو شاګردانو شکایت یې کاوه چې زما پر لاس رالوی سو، زده یې کړله، اوس د یو خصوصي سنټر استاد دی
تر دې وړاندې هم یوازې د هلمند په کچه په زرګونو زده کوونکي د انګلیسي ژبې له زده کړې فارغ سوي چې خورا کم شمېر یې په اغېزمن ډول کارول سوي او پاتې یې د دې ژبې د هېرولو له ګواښ سره مخامخ دي. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې سي. د نړیوال خبرونو تفصیل. د مصر پوځ وایي د نسکورې سوي الوتکې ټوټې موندل سوي. د مصر پوځ ویلي د مصر هوایي شرکت ته ورکې سوي ایرباس الوتکې ټوټې د اسکندریه ښار د شمال په 290 کیلومترۍ کې موندل سوي دي. د دې راپور له مخې د پلټنو ډلې په دغه سیمه کې د مسافرینو اړوند ځینې شیان هم پیدا کړي او د الوتکې د تور بکس د موندلو هڅې روانې دي. د دریو فرانسوي څېړونکو او د ایربیس شرکت یوه تخنیکي کارپو په ګډون 3 کسیزه ډله د ایجپټ ایر هوایي شرکت اړوند ورکړل سوي الوتکې په تړاو د څېړنو لپاره نن سهار د مصر پلازمینې قاهرې ته رسېدلې ده. د دې هوایي صحنې د قربانیانو د کورنۍ غړي د وروستیو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د قاهرې هوایي ډګر کې راټول سوي دي. د بي بي سي د خبریال په وینا مصري چارواکو د الوتکې د نسکورېدو لامل په اړه د ځواب ورکولو لپاره تر فشار لاندې دي. بل خو فرانسوي چارواکو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دې الوتکې خو به د پاریس هوایي ډګر کې د امنیتي ترتیباتو د نقض کېدو له امله نه وي. له پاریس نه قاهرې ته الوتنه څه د پاس 4 ساعته وخت نیسي او ټاکل شوی وه چې د الوتکه تر نسکورېدو یوازې 20 دقیقې یا هم نیم ساعت وړاندې د قاهرې هوایي ډګر کې پر مځکه کښېني. د تېر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې یوه روسي الوتکه چې 240 مسافر یې درلودل له قاهرې هوایي ډګر نه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته روسیې ته بیرته ګرځېده چې نسکوره شوه. وروسته مصري او روسي چارواکو تایید کړ چې د دې الوتکې د سقوط علت د مین انفجار و چې اسلام پالو اروپکو په الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. همداراز د روان کال په مارچ میاشت کې د مصر یوه مسافر وړونکې الوتکه له 45 مسافرو او 6 خدمتیانو سره له اسکندریې د قاهرې پر لور روانه وه چې وتښتول شوه او کبریس کې کښته شوه. وروسته تښتونکی کس چې شخصي انګېزه یې لرله ځان پولیسو ته وسپاره او مصر ته بیرته وګرځول شو. د بروکسل غونډه کې د ناټو د پوځي ترتیباتو په اړه خبرې وسوې. د بروکسل غونډه کې د ناټو د پوځي تړون په نهایي کولو خبرې وسوې. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر سړې جګړې راوروسته د دې پوځي تړون د تر ټولو سترو پوځي ترتیباتو پر نهایي کولو خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د دې پوځي تړون عمومي منشي ینس وویل دا خبرې اترې په جولای میاشت کې په پولنډ کې د ناټو د مشرانو د تاریخي غونډې لپاره چمتووالي په هدف پر ټولو مهمو مسایلو متمرکزې وې. د پولنډ په سرمشریزه کې تمه کېږي چې د ناټو مشران به په رسمي توګه د مخنیوي او خبرو اترو د پالیسۍ د یوې برخې په توګه د دې تړون په ختیځو غړو هېوادونو کې د نورو پوځیانو ځای پر ځای کولو تصویب هم وکړي. د دې سرتیرو ځای پر ځای کېدل به ناټو ختیځو غړو ته داسې ډاډ په معنا وي که روسیه د ځان لپاره د اوکراین د کریمیا د پر ځای کېدو او یا هم د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ په څېر اقدامات تکرار کړي ناټو په خپل غړي هېوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري پرون د بروکسل په غونډه کې وویل ناټو په خپله ختیځه څنډه کې یو قوي دفاعي مورچل رامنځته کوي. نوموړي د ناټو پر غړو هېوادونو ټینګار وکړ چې د دفاعي لګښت زیاتولو لپاره دې خپلې ژمنې عملي کړي. وروستی خبر خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له معاملې ونه ویریږي. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وای خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو څخه ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، برټانیه، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبره پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه هم په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکړي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي.
په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. د ګریشک پر کمربندي پوستو د وسلوالو د بریدونو شدت کم سوی. جان کیری وایي امریکا په افغانستان کې خپل زرګونه پوځیان ساتي. او د انګلیسي ژبې له زده کړې 14 تنه زده کوونکي فارغ سوه. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. له ملتیا څخه مننه کوو. تر بیا ښه وخت. پر مهربان خدای مو سپارو.